حياة معك الشافرة دقي لوي شيشاي تنكيمو هاي سامندري فاكي شوي سلام تغوتيام ورموشي هارد تشين دا شينجان دا وي وركروا كيسيمي مركز داي أو لسامندار سهادة دير لري حرفة توغا همبالل كيجي هو رسرا ووسي فننامي بروغرام كي دا ورموشي فأوشنارين كي فزرپوري سامنداري منظري رسرا وكوري أو تريكو فندينا بخري شینجیانگ د وریخم لاری پرگرده د زالند مرگرری نوم هم لري او ځایي خلک یې همیشه د سمندر سیل ته په تمه وي. له زرګونو کلونو راهیسې د ختیځو او لویدیځو سوداګرو کاروانونه له همدې ځایه تګ راتګ کوي او همدلته د سمندر کیسې وایي. د ماناس په نوم د کرګیزي قوم اوږد رازمیشر کې هم سمندر ته د اتلانو د تګ کیسې یادې شوې دي. سمندر د ځایي خلکو په ذهن کې د اکتشاف نښه بلل کېږي، نو ځکه یې په نوې زمانه کې د عصري ساینس او تخنیک په رڼا کې له سمندر څخه په ډېر لرې ښار کې اوشناریم آباد کړی او په دې توګه د شینجیانګ د خلکو لپاره په سمندر کې د اکتشاف ښه زمینه برابره شوې ده. رنګارنګ سمندري ژوي او نباتات په لوی شیشایي تنګه کې ژوند کوي او د سمندر کیسې ترې احساس کېږي. د مرمای د ښکلې لوبغاړې سیلانیانو ته په زړه پورې ننداره وړاندې کوي. له دې لارې له سمندر سره ژوره مینه او درناوی څرګندوي او د سمندر د ساتلو په باب مهمه ایکولوژیکه مفکوره خپروي. د ماشومانو په سترګو کې اکتشافي رڼاوې ځلېږي او دوی په همدې ځای کې د سمندر په اړه د خپل خوب په لټه دي. اوشناریم د جادو پول په شان د همدې ښار او سمندر ترمنځ د څو زرو کیلومترو اوږدوالی کموي او ځایي خلکو ته سمندر ورپېژني. دا د سمندر له ځانګړتیاوو څخه ډک دی او هم د اورمچي ښار عصري بڼه ترې څرګندېږي. د سمندر په اړه د خلکو اکتشاف هېڅکله نه درېږي او له سمندر څخه په ډېر لرې ښار کې په زړه پورې سمندري کیسې هم دوام لري.